د طالبانو تازه اقدام بغاوت کوونکو ته یې سبق ورکړ. په هرات کې یې روژتیان نیولي او په زور یې روژه پرېښودلې. سرچینې هشتې صوب ورځپاڼې ته وایي چې طالبانو نن سهار څو تنه چې روژه یې نیولې وه نیولي دي. د دغه سرچینو په وینا طالبانو یو شمېر کسان چې په یوه جومات کې په اعتکاف ناست وو او اختر یې نه و کړی نیولي او له ځان سره یې امنیتي حوزې ته بیولي دي. یوې سرچینې چې غوښتل نوم یې په ډاګه شي نن یکشنبه د غویي په 11 وویل چې طالبانو دا کسان نیولي او په زور یې روژه پرېښودلې ده. ویل کېږي چې دا کسان د سپین ږیرو په منځګړیتوب آزاد شوي دي. طالبانو بېګا یکشنبه د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړه. د BBC خبریال سید عبدالله نظامي لیکلي ده چې اختر شرعي لمانځنه ده. د حاکم نظام اعلان مهم دی، نو د افغانستان باید اختر ولمانځي او د اختر په ورځ روژه نیول ناروا ده. ځینې فعالان بیا وایي که څه هم د طالبانو یاد اعلان کېدای شي سیاسي اړخ ولري، خو که هر څه وي نو طالبان اوس د افغانستان واکمنان دي. په داسې دیني مسایلو کې د دوی اطاعت کول لازمي ده. خو د یو شمېر خلکو او دیني عالمانو په وینا سبا دوشنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده او له همدې امله د هېواد یو شمېر اوسېدونکي نن روژه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د زیات شمېر خلکو او دیني عالمانو په اند سبا دوشنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده او له همدې امله یو شمېر هېوادوالو نن روژه نیولې ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.